रिवका तकलीफुना। सारा دا ولې ډاکوان رالل ګډې پټې کړې او دې ډېر زیات وهلو. ایوبا هغې ستاسو یو څو ګډې وتښتولې خو نورې ګډې خورې ورې شوې. راځې دلته راولې. په آرام سره. الته کې سمله وه. ما هغې ټول ووهل. دلته مه ودرېږه، لاړه شه د کوهي نه نورې اوبه راوړه. شابه سارا. داود چېرته و؟ هغه هلته نه و. څه؟ ته داود سره ګډې هم سرې؟ ته خپل کور پرېږدې، هغه سره په ځمکه اوده کېږې، هغه بیا هم ته یوازې پرېښوې. سارا ډېره مننه یعقوبه. زه ایوب دپاره دومره څه نه کوم څومره چې هغه زما دپاره کوي. زه ورځم چې پاتې ګډې را یوځای کړم. د کوی په غاړه مې دالیا ولیده. هغې وی چې په کلي کې ټولو ته پته ده. چپ شه. لاس یې ډېر زیات خوږ شوی دی. دالیې وی چې د هر څه موږ سره د عیسی د پیروۍ په وجه شو. هغې وی چې موږ بې لارې شوي یو. کېدای شي چې زما د ایمان په وجه په ما حمله شوي. چپ شه ایوبه. دا هم کېدای شي که نه؟ ولې اوس د کلي خلک زموږ نه نفرت کوي؟ د عیسی نه خو خپلو خلکو مې انکار کړی و. خبرو چې اوبه وجلی شي خو د خدای تابعدار پاتې شو. سړیه حرام وکړه. هغه وویل چې څه ما سره شوي نو هغه تاسو سره هم کېدای شي. ما ته پته ده، ته آرام وکړه. هغه پسې تلل قرباني غواړي. بس چپ شه ایوبه، آرام وکړه. په څه ناسه طریقه مونږ نه پوهېږو چې کله به فیصله کوو، لکه د مالدار حکمران په شان. بس چپ شه. زه خبر یم چې ته څه ویل غواړې. موږ دې د عیسی پیروي وکړو. یو مالداره سړي د عیسی نه تپوس وکړو، زه داسې څه وکړم چې دا بدي ژوند وارث شم. هغه وویل چې ما د ځوانۍ نه د خدای په ټولو حکمونو عمل کړی دی. عیسی هغه ته وویل چې په تا کې د یو څیز کمی دی. لاړ شه خپل ټول مال حال خرڅ کا او غریبانانو لی ورکا، نو بیا به ته د اسمان خزانې عمومي. بیا راځه او ما پسې شه. نو هغه سړي له فیصله کولو، خو هغه د عیسی په ځای مال دولت خوښ کړ. ولې هغه موږ ته ویلی شي چې خپل مقام او سرمایه پرېږدو؟ او بالکل. موږ د خپلې پیروۍ دپاره نه چپ مجبوروي. شه که نه سړیه. یاد ساتئ عیسی
عیسی ویلي که چېرې تاسو د هغه خبرې نه اورئ یا عمل پرې نه کوئ نو بیا موږ د هغه کور په شان یو چې په شګو جوړ وي. کله چې سیلاب راغی نو دای برباد کو. کم کور چې د ګټ د پاسه آبادي خو کم کور چې په ګټه آبادي نو هغه تل قایمي. که باران وشي او زل راشي خدا به کلم را پریونځي. بس کا تله ګرام وکا ایوبه دا ولې دې وهلو دپاره یوازې پرېښو څه دې ژوندې دی خو ستا په وجه نه. دا خو ښه شوه چې یعقوب هلته کې و. وروره که ته هلته وې نو بیا هم څه نه شو کېدی. هغوی ډېر زیات کسان وو. زه بخښنه غواړم ایوبه پکار و چې تا سره وم. ته چېرته وې؟ زه چا سره میلاوېدم په نیمه شپه؟ یو خبره درته کوم. ما واورېدل چې هغې ستا باره کې څه وایي خو زه یې پروا نه کوم. مننه. مهرباني. تاسو زما ګاونډیان او ملګري یې او زه به همیشه تاسو سره یم. زه به د عیسی پیروي کوم که د کلیوالا هر څه وایي. که ستا مشران هم ستا خلاف شي نو بیا زه د خپلو مشرانو عزت خو کومه خو خدای پاک له به هم جواب ورکومه. او مونږ ټول به جواب ورکوو مریمې. اوس ستا ایوب نه خبر شوم. ترورې ستړی مه شي. ډېره مننه چې رالې. څنګه یې ایوبه لاس خو دې بچ دی؟ او بچ دی. زما په خیال لاس یې مات دی. نو که مونږ ستا دا لاس د پړسېدو نه مخکې وتړو نو دا به ډېره ښه. مریم ته ورشه او یو صفا کپړه راوړه. زما یې شوا مات لاس سمولی شو. زه به دې مرسته وکم. یو تکړه کس به پکار وي. داوده ته بس صرف د ده دا اوږه داسې کلکه ونیسه. دا غاښونو کې ونیسه. مهرباني لورې. ایوب یو ډېر ښه هلک دی. او همداسې ده. امید دی چې لاس پې ښه شي. دا ډېر ښه په ځای کې خورې. دا ښه وه چې اډوکی ډېر مات نه و. زه خو وایم چې کور ته د تلو نه مخکې لږ ارام وکړه. ټیک ده لورې دا به ښه وي. کله ناکله موږ له د درد نه تېرېدل وي ځکه چې زموږ بدن مات پاتې نشي او زموږه ښه علاج وشي. زما په خیال ته ماته نور هم څه ویل غواړې. هم داسې ده که نه؟ ما د عیسی په باره کې سوچ کولو او د هغه کیسو په باره کې کمی چې تا ماته د هغه په باره کې کړي دي. رښتیا؟ د هغه خبرې اثرناکې دي. ما نن ټوله ورځ د دې په باره کې سوچ کولو او زما زړه خوشحاله دی او زړه مې اوس دا مني چې هغه خدای پاک را لېږلی دی او هغه قدوس دی. اوه نورا دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. نو ته د هغه منلو ته تیار یې چې خپل ژوند هغه ته وسپارې؟ عمر خو مې تیر شو. مرګ ته نږدې یم. خو اوس چې مې څومره ژوند پاتې دی کو دا هغه قبول کړي نو دا به په خوشحالۍ غله ورکم. یقینا چې هغه به قبول کړي. عیسی یو ځل د یو سړي کیسه کړې وه او هغه سړی د انګورو د باغ مالک و. هغه سهار د کوره ووتو چې د باغ دپاره مزدوران ونیسي او ورسره یې د سپینو زرو په یوه سیکه خبره وکړه چې د یوې ورځې مزدوري وه. او بیا غرمه هغه نور مزدوران راوستل او بیا په مازدیګر کې
هغه نور مزدوران د کار دپاره راوستل. بیا کله چې مزدورانو له د پیسو ورکولو وخت راغلو نو مالک ټولو له د پوره ورځې مزدوري ورکړه. چا چې ټوله ورځ کار کړی هغوی غوسه شول او ویل چې دې رستنو خلکو خو صرف 1 غنټه کار کړی دی او موږ سره دی یو برابر کړل چا چې ټوله ورځ په سور نور کې کار کړی دی او تا هغوی له هم هغه عمره پیسې ورکړي څومره چې دې موږ له راکړي. نو مالک جواب ورکړو ما در سره هیڅ زیاتی نه دی کړی ولې تا را سره د سپینو زرو په یوه سیکه د ورځې د مزدورۍ فیصله نه وکړي. دا زما اختیار نه دی څه چې زه خپل مال څنګه ویشم یا ته په دې راته په بد نظر ګورې چې زه سخي یم. عیسی مسیح دې سره خپله کیسه ختمه کړه چې څوک وروسته دي هغه به اول شي او څوک چې اول دي هغه به آخر شي. کیدای شي چې تا سره د خدای د انګورو په باغ کې د کار دپاره یو څو ګنټې وي او دا به ستا د ژوند ډېرې ښې ورځې. او عیسی موږ سره لوز کړی دی چې هغه به کله هم خپل مریدان یا موږ یوازې نه پرېږدي. هغه دلته موږ سره دی او کله چې موږ دا بدنونه پرېږدو نو هغه خپلې حضورۍ کې موږ ته هرکلی وایي او همدا د لوی خوشحالۍ او جلال مقام دی. ما ته پته ده چې د دې نه په خاندان کې ما ته مصیبت جوړیږي. د شفا سره درد ضرور وي. هم داسې ده. ریوکا ته ما سره دوا کې او کله چې خلک تاسو سره په یو خبره اتفاق نه کوي یا تاسو د غلط ثابتولو کوشش کوي نو تاسو هغوی له څنګه جواب ورکوئ؟ د اختلاف په باوجود موږ څنګه نورو خلکو له عزت ورکولی شو؟ د مالدار سړي د کیسې نه مریم څه زده کړل؟
په مضبوط ګټ باندې او په شګو باندې د کور جوړولو د کیسې ستاسو دپاره څه مطلب دی؟ تاسو د انګورو د باغ کیسه واورېده. په دې کیسه کې ستاسو کردار د کومو مزدورانو په شان دی او ولې داسې یې؟